وی ما ورته ووایي چې طوفت ماني الليله داسې اوږد چکر په ما باندې ولګو کله مې یو ځای ته بوځي او کله مې بل ځای ته بوځي فأخبراني عما رأيت یا فأخبراني عما رأيت یا مطلب دی چې هغه دواړو ماله خبر راکړو یا ما ورته ووایي چې ماله د دغې خبر راکړه د ما چې څه ولیدو قال نعم هغه وایي صحیح ده موږ دله خبر درکوو غوږ شه ورته وایي أما الذي رأيته هر چې تا هغه وللی کس چې ولیدو يشق شدقه چې دا وختي شلول هغه بل ملګري یاد دی ته که نه دی یاد یو ولاړو بل ناسو کونډو باندې د ده دا وختي شلول فکذاب نو دا دروغجن دی دا دروغجن سړي سزا واورئ ښه د دروغجن سړي سزا دا ده قیامت پورې او بیا جهنم هغه بله سزا فكذاب يحدث بالكذبة وإذا أغا دروغجن دي كذاب ودير دروغجن مطلب داري كاذبي نه دی ویلې څه ویلې کذاب چې دروغي کاروباري یا باز هغې کنه چې د ورځې یو څو دروغ نه ویلې نو بیا په خېټه دړي او مشهور شي په دروغو باندې مشهور شي سبا لکه بیا رښتیا قسم کوي څوک یې نه مني موږ چې کله سکول کې سبق وایي په دویم کې که دریم کې کتاب کې قصه وه د شپنکیو د ګډو بیزو د شپنکیو د زمري او داسې قصه وه وی هغه یو پیر چغې کړې کلي کې راشئ راشئ وي ازمری راغلی دی بیزې ګډې رانه وخوړې خلکو رامنډې کړي د شپنکۍ خو زموږ خپل سړی دی زموږ د کلي دی چې دې وخت کې موږ ونه درېږو موږ به څه کوو چې راغلي دي هېڅ نه و هغه د خندا شي نه و یاسې مې تاسو فوټو ورکوله هغوی غوسه شو دا اوسه ټوغه دوی تللي دي بیا څه وخت بعد دویم پیر بیا هغه سوچ کړی چې راشي بیا دغه قصه کوم ټوغه کوو بیا اواز کړی هغوی را په شپنکي سخته راغلي دي رامنډې کړي چا لوړ چا څه چې راغلی د خندا شینده وي وی ما ټوکه کوو تاسو وي په رښتیا راشي هغوی تللي دي وي زموږ به دې خوښ شو په درېیم پیر په رښتیا زمری راغلی او یا هغه ګډو بیزو کې ولا هغه حل کړی او وي ده څه چغې والې خلکه دې پله وي په رښتیا وایم قسم خورم چې تباه شوم هغوی دې بیا هغه چل کوي موږ سره موږ دومره قمقلان نه یو موږ هم د دروغ پېژندلي دي نو دا یو نیم سړی دومره دروغ وایي که بیا چې ته رښتیا هم وایي نو هغه رښتیا هم سړي ته څه ښکاري دروغ ښکاري وایي دا هغه دروغجن دی یحدث بالکذبه دروغ وایي فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق بیا خلق د دنه د دروغ واخلي یا هغه اسمانونو ته ورسي دروغ معمولي دروغ نه کنه تجربه چې شي د دروغ هم بیا صحیح په طریقه دروغ وایي او دا کوم چې نه د فلټر وځي دروغ دی ته نو هغه دې ساده ګل غونته کې داسې دروغ وایي چې سړی پرې ژر پوهېږي او چې کوم تجربه کاري هغه سره ناشنا دروغ وي خو دا راته ووایم چې ګورې دروغجن سړی کامیابیږي نه لازم یو ورځ داسې راشي چې ونخلي والله وشرمي ښه نو دغه دروغجن دی دا دروغجن سزا ده یاد یې کوي فیصنع به ما رأیت الى یوم القیامه بیا ما ته وایي چې د ده سره دغه کار کېږي د قیامته پورې د دا سزا ده والعیاذ بالله الله دې موږ ساتي